په ټولنیز پرمختګ کې د نیمروز ولایت د زرنشار په شمول ټولو ولسوالیو ولسونو چې پکښې قومي مخور علما کرام او ځوانان هم حضور درلود د سیمه ییز مسؤلینو په ګډون یو لویه ولسي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د ولس لخوا هغه غوښتنې او وړاندیزونه د مسؤلینو په حضور کې مخامخ وړاندې شوه. د ګډونوالو په وینا د داسې غونډو جوړول د ولس او دولت ترمنځ د ښې اړیکو او ټینګښت لامل دی. هغه کوم خالیګاوې چې موږ خپل په ولسوالۍ کې درلودې کوم شیان موږ درلودل هغه موږ انشاءالله نوشته کړه نو تر مسؤلینو پورې مو ورسوله. نو انشاءالله په آینده کې امید لرو خدای پاک ته چې زموږ د ولسوالۍ ته نور هم دغسې کارونه وشي. این نوع نشست‌ها انشاءالله که بسیار زیاد موثره. همچنین که ما شما امروز شاهد بودیم ما با مسئولین از طریق گفتگو رو در رو توانستیم که رابطه خود برقرار کنیم و شفافیت زیادی بود و مسئولین مشکلات ما درک کرد و ما قول همکاری هم جانب برد. په ورته وخت کې د سیمه ییز مسؤلینو لخوا د دوی وړاندیزونو او غوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه ورکول شوه او د خپل فعالیتونو او لاسته راوړنې راپور وړاندې شو. البته مجالس هست به خاطر مذاکره تا ما را به حل مشکلات متوجه بسازه. ما هم کوشش میکنیم که مشکلات ها را حل بکنیم. خو البته اگر زمانگیر بود ما قدم به قدم زحمت میکشیم که مشکلات ها را حل بکنیم و در نتیجه ما تمام خواستی های ملت خود را برآورده بسازیم. همدارنګه مخابرات په بخش کې موږ 15 میلیونه سیم کارتونه صادر کړي دي چې په دوی کې 24 میلیونه سیم کارتونه عملاً رابطې پکېږي. په دې 24 میلیونه سیم کارتونو کې 1 میلیون 3.3 سیم کارتونه ثبت برحمت کې نور ټول غیر ثبت. د نیمروز ولایت تقریبا په مجموع کې 18 پروژې دلته عملي شوي دي چې ځینې تکمیل شوي دي او ځینې تر لاس لاندې دي. د بله پلوه هم یاده غونډه د ولس او دولت ترمنځ د ټینګښت او یووالي په موخه جوړه شوې ده. دا زموږ نننۍ غونډه تقریبا د دغه فیز 14مه غونډه ده چې په ټولو ولایتونو کې دایره شوې او دا سلسله به دوام لري انشاءالله. په نورو ولایتونو کې به هم دوام پیدا کړي، د ملي سطحه باندې به هم وي. ولې خوشبختانه ډېره ښه نتیجه دا ده چې ولس مستقیما د خپل مشرانو سره کینی، خپل مشران د مستقیما خپل غوښتنې شریکوي، خپل پیشنهادونه، خپل نقدونه، اعتراضونه. د یادونې وړ دی چې دا دوهم ځل دی چې روان کال په ترڅ کې د ولس او دولت ترمنځ د یووالي او ټینګښت په پار ولسي غونډې جوړیږي.